کومه ګناه ده، یعنی دا کومه ګناه ده چې 80-90% په دغه ګناه کې خلک مبتلا دی او د دې په وجه باندې د دې د ګناه په وجه هیڅ یو نیک عمل هغه نه قبلیږي. هغه که مونځ کوي، که روژه ده، که زکات دی، خو چې دغه عمل پکې دی نو هغه هسې روړه کېږي. جي دا کومه ګناه ده؟ جي دا خو ګناهونه خو ډېر دي چې ګناهونه دوه قسمه دي، یو ته ګناه کبیره وي، یو ته صغیره وي. کبایرو ګناهونو کې د ټول نه لوی ګناه هغه استمنا بالید ورته وایي چې یو انسان په لاس سره خپل ځان فارغوي او هغه خپل مطلب دا چې هغه شهوت هغه چې کوم دی نو په لاس سره پوره کوي. نو الله تعالی خو په قرآن پاک کې د زنا نه منع کړې ده او په دې الفاظو یې کړې ده چې تاسو ولا تقربوا الزنا انه کان فاحشه وساء سبیلا، تاسو د زنا خواله مه ځئ. اوس عجیبه کتاب دی د الله تعالی قرآن مونږ ته دا نه وایي چې ولا تفعلوا الزنا، تاسو زنا مه کوئ، بلکې مونږ ته وایي ولا تقربوا الزنا، تاسو هغه اسباب م استعمالوئ چې د هغې نه زنا جوړېږي. تاسو په هغه لاره مه ځئ چې په هغې نه زنا جوړېږي. تاسو هغه کار مه کوئ چې د هغې زنا کول خو ډېره لویه ګناه ده، لویه خبره ده. الله دا نه وایي چې تاسو زنا مه کوئ، خو ډېر لوی ګناه دی. تاسو هغه کار مه کوئ چې د هغې نه زنا جوړېږي. نو د اسبابو په زنا کې دغه یو لوی ګناه دی چې انسان په خپل لاس سره هغه ځان فارغوي. نو د دې نبی علیه السلام فرمایي چې کوم انسان په خپل لاس سره ځان فارغوي نو چونکې بعضې خبرې خو داسې وي چې هغه سړی پوره دغه نشي کولی، خو چونکې د دین خبرې دي او د دین په خبرو کې خلکو کې دا مشهوره چې د دین بې شرمه به جنت ته ځي. نو خبره داسې ده چې خبره به صفا او کلاو کو چې یو سړی خپل ځان په لاسو باندې فارغوي، مطلب دا چې هغه خپل شهوت په لاسو پوره کوي، د لاسو په ذریعه زنا کوي. نو دا د لاسو زنا د استمنا بالید وي، دی په لاسو سره ځان فارغوي. نو په ورځ د قیامت به د لاسو نه بچي روان وي. دویم دا چې الله تعالی انسان د کم سید نه، اول انسان الله د خاورې نه د خټې نه زموږ نیکه آدم علیه السلام پیدا کړ، بیا سلسله را شروع شوې د دغه نطفې نه ده. نو دغه نطفه د انسان د دې دپاره الله تعالی یو جایزې لارې موږ له پیدا کړي دي چې دی د واده وکړي، دی د چې کوم دی نو یو ځای کې رشته وکړي او دی یو غلطه لار استعمالي او په غلطه لار باندې ځي. نو الله تعالی فرمایي وساء سبیله، دا ډېره بده لار ده. انسانه الله تعالی مسلمان ته نه وایي، انسان ته وایي. او بیا مسلمان چې د ایمان او د اسلام په دولت سره مشرف دی او دی په دغه لار باندې ځي، نو الله وایي دا ګوره ډېره بده لار ده. یو سړي ته څوک وایي دا لار ښه نه ده، نو په دې لاره لاړ شي، نو الله وایي دا لار ښه نه ده، په دې لاره مه ځئ. دویم دا چې الله تعالی موږ له دا لاسونه راکړي دي، نو دا د دې دا زما او ستا دا ټول بدن دا د الله تعالی یو امانت دی. زما د بدن باره کې الله تعالی فرمایي چې خلقتو بیدیه، دا ما په خپل لاس پیدا کړی دی. نو چې الله تعالی په خپل لاس باندې دی کې یو کس اړم دی هغه په خپل لاس باندې یو څیز جوړ کړي، نو هغه سره د هغه خپل څیز څومره قدر و قیمت وي. یو څیز دی چې هغه تا بازار کې واغستې د پیسې دې پې ورکړې، هغه کار څه کېږي پروا به دې نه وي. و چې په خپل لاس دې جوړ کړه، په خپل لاس دې پې محنت وکړو، نو هغه سړي ته پښتانه یو متل کې وایي خپله لاسه او ګوله لاسه. نو هغه د خپل لاس هغه چې وي نو هغه سړي ته لږ دغه وي. د دې وجې الله تعالی فرمایي خلقتو بیدیه، ته ما په خپلو لاسو مانه په خپل قدرت په خپل مبارکو لاسو باندې الله وایي ته ما پیدا کړې. او نو دا د الله تعالی د لاسو د الله تعالی د قدرت مونږ او تاسو کرشمي یو. نو چې مونږ په دې الله تعالی په دې کرشمه باندې بل الله تعالی بیا فرمایي ما تعالی سترګې درکړې، سله مې درکړي، دا اوږده موضوع ده، غوږونه مې سله درکړي، پوزه مې سله درکړې، ژبه مې سله درکړې ده، دا لاس مې الله وایي څه دپاره درکړي دي، په دې لاسو باندې به ته څه کې، په دې خپو باندې به ته څه کې. اوس زه پې څه کوم په لاسو باندې، نو زه پې په لاسو باندې زنا کوم. نو دا د الله تعالی خلقت سره ټوکې دي. بل دا چې الله تعالی فرمایي ما انسان پیدا کړ، نو زه د هر یو بدن د اندام الله وایي زه پیژنم. نبی علیه السلام فرمایي حدیث مبارک دی چې د انسان په دې بدن کې څه د پاسه 380 جوړونه دي، نو په هغه جوړونو کې دا هم دي، دا بندونه هم دي. او د دې هر یو په انسان باندې زنا نه ده واجبه، په ده باندې د صدقه لازمه ده چې دی به د یو په بدله کې یو صدقه ورکوي. نو نبی علیه السلام ته صحابه وایي چې دا دوره صدقې به د ورځې څه کوي. نو دا دی چې کوم کار روان کړی چې چاته یو ښه خبره ورسي دا هم صدقه ده. یو د هغه صدقو نه دی دا کار روان کړی دی چې که یو سړی په دې باندې منه شي دا هم صدقه ده. دغه دی په دې لاره باندې یو غنه پرته ده هغه دې رادیخوا کړه دا هم صدقه ده. 2 رکعته نفل دې وکړه دا هم صدقه ده. او د ټول نه لویه د صدقه دا ده چې یو سړي ته د خیر خبره وکړه، کلمه دې ووایي لا اله الا الله محمد رسول الله، ذکر دې وکړه دا هم صدقه ده.
نو دا الله تعالی موږ له پیدا کړي نو په دې د دې صدقه په موږ باندې لازم ده واجب ده دا دغسې خو نه دي چې ګنې بعد دی دغسې دنیا ته راغلی د دې صدقه په موږ باندې واجب ده دویم دا چې دا هر یو بند وګورئ نو د خپل خپل کمالات دي دې لاس ته د ما وګوره د الله تعالی څو نومونه دي یو کم سل نومونه دي د الله تعالی دې ته وګورئ جي دا 81 دی 81 دا وګوره جي دا 81 لیکلی شوی دی 81 د دې ته به د ډېرو سوچ نیتلی خو نن ناشنا دا 81 او دا 18 ده جی 18 دی دا 18 شو جي دا 18 او 81 تاسو یو بل سره جمع کوي پلس یې کوي د سوالونو په ذریعه سره د دې نه 99 راځي دا تاسو وګورئ 8 او 8 دا د هر انسان په لاس باندې الله تعالی خپل یو کم سل نومونو تعداد لیکلی دی او زه بدبخته راځم او دغه د الله تعالی د لیکلی شوي دا زه په غلط ځای کې استعمالوم د دې به سوره لوی ګناه بل دا چې هغه خپل هغه چې کوم طاقت او قوت الله تعالی په دې کې پیدا کړی دی نو هغه دې ضایع کوي نو وروستو شرمندۍ ملامتۍ بیا کله په ډاکټرانو ګرځي کله په یو څیز باندې ګرځي کله په دمونو کله په تعویذونو باندې ولې هغه چې څه وي خو هغه دی لکه د اوبو به نو د دې وجې په کار دا ده چې په ګناهونو کې لویه ګناه کبیره ګناه چې هغه بې د توبې معاف کېږي نه هغه په خپل لاس باندې خپل ځان په خپله فارغول دي دا دی یو ډېر ښه تپوس وکړو یو ډېره ښه موضوع یې راونیسله او زه وایم چې انشاءالله تعالی په دې باندې به مونږ مزید چونکې زه خو په دې لاره باندې راتلم دی مې ولیدل د دوی د ملاقات ته چې کوم دی نو راستون شوم چې دی سره ملاقات وکړم او انشاءالله تعالی که بیا چېرته موقع په دې باندې به مونږ چې کوم دی تفصیلي خبره به انشاءالله کوو چې زموږ نوی نسل هغه د دنیا او د آخر د شرمندګۍ او د رسوای نه بچ شي دلته کې خو به ما ته پته نی ما سره به موبایل به بړستنه کې به یا په څادر کې به یا یو کمره کې به یا چېرته د جینجرو یو ټل کې یا د جوارو یو ټل کې چېرته به ناست یم او خپل ځان به فارغوم بل مفتی شفیع رحمت الله علیه یو کتاب لیکلی دا کتاب نوم دی ګناه بې لذت ګناه بې لذت مطلب دا چې ګناه کله کله اوس ته ګناه کوې نو خو چې لاسې له دې سره راشي که نه نو دا ګناه شو خو هېڅ رانلل لا هېڅ شی رانلی که نه الټا دا چې چا کړي دي په ذهن به بوجي عالمانو په دې کتابونه لیکلي دي په مازغو به بوجي دی به ذهني بیماري دی به آخر کې چې کوم دی نو د هغه لوی نعمت د اولاد نه محروموي قرآن پاک کې الله تعالی فرمایي چې ما انسان پیدا کړی دی خو لیکم مما اندافق پیدا کړی شوی د دغه اوبو ټوپ وهونکو نه او ساینس هم وایي چې کومه ماده کې جمپینګ زیات وي نو هغې کې مادې تولید زیات وي وایي ستا جراثیم مړه شوي دي مړېږي به نه چې هغه ختم کړي دي نو چې زمونږ خوږ پیغمبر وایي کله چې لور یا زوی بالغ شي نو واده وله وکوي بالکل نو زه وایم زمونږ خوږ پیغمبر څه 1400 کاله مخکې یعنې لږ بګ دغسې به شوي چې هغه دا پیغام مونږ ته راکړی دی نو معلومیږي داسې چې مطلب دام په وخت پکار ما جی تاسو ته خبره وکړه ډېره ښکلې خبره ډېر ښه پوینټ تاسو رامخې ته کړو د الله تعالی فرمان دی په صورت نور کې چې وانکحوا الایام منکم صورت نور حضرت عمر رضی الله تعالی عنہ فرمایي چې تاسو خپلو هلکانو جنکو ته صورت نور وښیئ چې په صورت نور کې هغه مکمل دا احکام دي پای کې اول 4 آداب دي او بیا 6 احکام دي هغه زنا ته لار بندي نو فای کې یو دا چې وانکحوا الایام منکم ایامه چاته وي هغه هلک چې د هغه ښځه ني هغه ښځه چې دا خاوند ني نو وایي هغوی له تاسو ودونه وکوئ معنه بې ودونو هلکانو له او بې ودونو جنکو له تاسو ودونه وکوئ په ټایم باندې وکوئ چې بالغ شي نو ما تاسو ته مخکې وایي چې الله تعالی دا نه وایي چې زنا مه کوئ بلکې الله وایي د زنا خواله منه زنا دا لار الله بندوي کله چې زنا کیږي نو دا یو ډېر لوی ګناه دی ام المؤمنین عایشه صدیقه بنت صدیق رضی الله تعالی عنها دروازې له صحابه رالل او دروازه یې وټکوله چې زموږ روحاني مور موږ ته دا ووایه چې په مخ د ځمکه زلزلې ولې راځي نو هغوی ته ما ستاسو د روحاني پلار جناب رسول الله وسلم نه اورېدلي دي چې کله په مخ د ځمکه زناګانې عامې شي نو الله دا ځمکه داسې وجړه کوي د الله رب العزت شان چې کوم دی نو هغه په دا کې راشي جلال کې او الله دا ځمکه وجړه کوي داسې چې سمیږي که الټه یې کوم در باندې نو چې لږې داسې کې نو ټول خلک بار راوتي او پیسې سنډي نو چې زنا عامه شي نو هغې سره دا ځمکه خوځي ساینس خو چې ځان له هغه خپلې خبرې موږ هغه طرف ته نه ځو نو د زنا دا یو قسم دی نو موږ چې د دې باره کې به زه خاکسار صاحب ته دا کوم چې تاسو زه خو چونکې مولا هم نه یم عالم هم نه یم یو عام سړی یم په دې لار راتلم دی مې ولیدل د دی زمونږ ملاقات الله قسمت کې کړو دی دې په دې باندې مزید کار وکړي او د نورو لوی لوی خلکو سره په دې باندې دغه شي او انشاءالله تعالی کیدی شي چې د دی د وجې نه
دا ګناه الله بند کړ. نو که کوم انسان د دی د وجې نه د هغه ګناه نه منې شو، نو نبي علیه السلام اسلام فرمایي چې هغه منع شو نو د هغه خپل اجر او ثواب دی او د هغه اجر او ثواب بدله هم الله ورکوي او د هغه هغې کې کمی نه راځي. دویم دا چې کمال چې دی نو نیکي کول کمال نه دی جي، کمال ګناه پرېښودېدل دي. نبی علیه السلام فرمایي چې 1,000 ګناه پرېښودېدل د پیریانو او د انسانانو د عبادت نه غوره دي. ما دغه ځای کې مونځ وکړو، د ماسپښین مونځ مې کړی دی او ورسره مې یو 2-3 رکعته نفل هم کړي، خو رالم ګناه مې وکړو نو هغه لاړ ختم شو. بل د ګناه نحوست وي، سپېروالی وي او د هر یو ګناه خپل خپل سپېروالی وي او د دې ګناه خو دا ظاهر سپېروالی دا دی چې دی دغسې لیونی سپېلنی ګرځي او چې کوم دی نو بیا سروالی بروالی وي. ډاکټر له چې ځینو سر یې کته کړي چې یاره څه چل دی او ډاکټر خو نبض ګوري نو بیا چې کوم دی نو په معاشره کې ملامت وي او بیا دا ملامتیا خو پرېږده په دې بامخیلو کې به وشرمېږم، په دې سوابای کې به وشرمېږم، په دې پاکستان کې په دې ټوله دنیا کې به زه وشرمېږم چې یاره ابرار استاد ګوره یو غلط کار داسې وکړو. خو چې 18,000 کامه ولاړي د آدم علیه السلام نه واخلي تر اخري انسانه پورې او په هغې کې زه را روان یم او زما د لاس نه بچي را روان یي او الله تعالی وایي دا زما هغه بنده و چې دله ما دا لاس ورکړی و. ګوره نبي اسلام فرمایي هر فرض مونځ نه بعد 3 ځله سبحان الله وایي، 3 ځله الحمدلله، 4 ځله الله اکبر وایي. نو دا وشمېرئ تاسو دا 30 دي، 1 3 3 2 3 4 3 3 9 4 3 12 5 3 15 15 دونه 30 او یو درې سر داسې. نو په دې ذکر کوه او په ځای د ذکر د ابرار استاد چې کوم دی د دې لاس نه پیدا اخیستې ده او بچي پرې روان دي. نو زما دپاره به څومره د لوی شرم مقامي، تاسو به هم ګورئ، دی به هم ګوري، زما فیملي به هم ټوله ګوري، زما مقتدیان به هم ګوري چې دا هغه مولا او یا چې کوم دی نو امام او یا په معاشره کې یو ښه سړی یا یو بد سړی خو هلته کې به مې دا دغه روان وي. دا راته ووایي چې د دغه عمل نه د دغه ګناه نه به مونږ ځان منع کوو څنګه؟ دا خو لکه څنګه چې مونږ ته په قرآن او سنت کې الله تعالی ویلي چې داسې مه کوئ، نو د هغې نه د بچ کېدو دپاره مونږ ته اسباب هم لکه سړی ډاکټر له ورشي نو هغه ورته ډاکټر سړي ته 3 خبرې کوي. یو د هغه تشخیص وکړي وایي ستا دا بیماري ده، مثلا وایي ستا ټي بي ده. نو دویم ورته د هغې سبب وښیي چې دا په تا ولې راغلی ده. نو دریم وله بیا د هغې مطابق دوایي ورکړي که نه. نو الله تعالی مونږ ته د دې اسباب هم ذکر کړل، هغه ما ووي. نو اوس د دې نه د منع کېدو دپاره د ټولو نه لومبۍ خبره خو دا ده چې د ټولو نه لومبۍ اهمه خبره چې موږ خپل تعلق د خپل الله سره جوړ کړو. نو چې زموږ تعلق د الله سره جوړ شي نو زما سترګې به د الله د حکم مطابق چلیږي، زما غوږ به د الله د حکم مطابق چلیږي، زما لاس خپې دا به د الله تعالی د حکم مطابق چلیږي. د دې دپاره د ټول نه لویه خبره ده چې موږ د قرآن پاک تلاوت کوو او ورسره اهمه خبره ده چې موږ د تلاوت په معنی یعنی د قرآن د الفاظو په معنی ځان پوه کړو. نو کله کله اوس موږ دا ګناه کوو خو دا خو پټ کوو، ښکاره خو څوک د لارو کوڅو کې نه کوي. خو الله تعالی فرمایي چې یستخفون من الناس ولا یستخفون من الله. دا خلک د خلکو نه حیا کوي، د خلکو نه ځان پټوي او زمانه نه پټوي. نو که زه په هر ځای کې منه زه خو الله ته ښکارم. دې باره کې یو 2 کتابه، یو کتاب ډېر بهترین ما سره دی او ما مطالعه کړی دی. دا کتاب نوم دی الله سے شرم کیجیے، د الله نه شرم وکړه. زه دغه ځای کې پټ دغه یم او ما له دا خبره مخې ته راله چې د الله نه شرم وکړه، نو الله خو ما ویني. دویم دا چې زمونږ ته ظالمانو دا وایي او مونږ ته قرآن کې هم دا وایي چې انسان سره ملایک دي، دې طرف ته ملایک دی او دې طرف ته ملایک دي. کله چې انسان داسې ګناه کوي نو هغه ملایک د ده نه مخ واړي، هغه ملایک ته هم لاړ شي. نو خدا نه خواسته که په دغه وخت کې انسان له مرګ راشي او په دې ګناه کې راشي نو د ده حشر به صحیح. نو یو دا چې زمونږ په ذهن کې مونږ دا راولو چې الله سے شرم کیجیے. د پلار نه سړی شرم کوي که نه، د مشر نه سړی شرم کوي چې د الله نه مونږ شرم وکړو. دویم دا چې د یو عالم د خولې ما اورېدلي و چې هغه وی چې یو کتاب دی ما کتلی نه دی، پای کې لیکلي و چې الله دیکھ رہا ہے، چې الله ګوري. اوس بس مونږ ته الله ګوري، اوس چې مونږ څه کوو نو الله دیکھ رہا ہے. نو چې زمونږ په ذهن کې لومبی خبره دا چې الله دیکھ رہا ہے. دویم دا چې الله سے شرم کیجیے. دغه الله سے شرم کیجیے کتاب کې یو واقعه ذکر کړې ده چې یو 2 قافلې روانې وې، په یو قافله کې یو نوجوان او بله قافله کې یو جنۍ باندې نظر پرېوتېده. ځان یې په څه طریقه ورسو او د هغې نه د بدکارۍ مطالبه وکړه. هغې ورته ورېږه چې شپه شي چېرته دا خو ورځ رڼا ده. نو چې کله شپه راله او دوی پړاو واچو نو دی دواړه یو ځای شو. نو دا جنۍ د هلک ته وایي ځه چې د دې ځای نه چې ته لرې لاړ شو. نو دی ډېر لرې لاړل. نو دا جنۍ د هلک ته وایي چې ته وګوره هسې نه مونږ پسې رستو نه چاپیچا کړي چا څوک را پسې را روان دي، ده ورته خلک وده دي وي نه لاړ شه ته وګوره. دی په منډه منډه باندې رالی چې رالی وکړه خلک ټول وده رالی.
نو دې ته وایي مخلوق ټول وده دی چې څوک وا ټول وده وي ته وګوره چې الله وده دی او که ویښ دی د الله معلومات وکړه چې الله وده دی او که ویښ دی نو قرآن خو الله وایي لا تاخذو سنة ولا نوم په الله خو جوټه نه راځي پرکالي نه راځي خوب نه راځي دغه وخت کې د سړي مازو کار شروع کړ چې وایي وګوره چې الله وده دی او که ویښ دی. دویم دا چې موږ په دې خپلو لاسونو باندې ذکر کوو نو د دې ذکر برکت به دی د دې ذکر چې زه به ذهن کې دا راولم چې په دې لاسو خو اوس ما ذکر وکړو په دې ما سبحان الله الحمدلله الله اکبر لا اله الا الله وي نو زه به په هغه لاسو باندې بیا دغه کوم. دویم د هر انسان ځان ته دا خبره مخې ته کي چې ما تاسو ته وایي چې دا د الله تعالی نن مې نمونه دي او دا الله تعالی موږ ته په دې لاسو باندې لیکلي دي نو توبه نعوذ بالله او سړی به دوره دغه چا په دې باندې کې نو زه هم هغه د ذهن کې دا راولي زما د خبرو نه تاسو دا یو دوه خبرې تاو دا کوي یو دا چې هغه د الله نه شرم وکړي دویم دا چې هغه دا وایي چې الله تعالی ګوري دریم دا چې هغه وایي چې زه د خلکو نه ځان پټوم خو الله وایي زما نه خو نه پټېږي او بل دا چې هغه د قرآن پاک تلاوت شروع کړي او دریم دا چې هغه د قرآن پاک د الفاظو سره د قرآن په معنی باندې ځان پوه کړي او په خپل لاسونو د ذکر ډیر کوي او په ځای د په سوشل میډیا باندې په ځای د غلطو دغه کتلو نه دی هغه چې کوم دی لکه ست ګوره زموږ د مزونو او د عبادتونو خوند ولې وته دی هغه وایي چې یاره څه ټایم به بار کړم چې په وټساپ به څه راغلي په مسنجر به څه راغلي په یوټیوب به څه راغلي نو هغه ځان فارغوي او وځي د دې وجې چې هغه وخت جومات له ډېر ورکړي نو چې څومره وخت په جومات کې او کوشش دا وکړي چې جومات ته ځان سره موبایل نه وړي ځکه چې په موس کې دا راشي نو موس توجه کوي کوشش دا وشي چې په خپلو لاسو باندې په ځای د دغه باندې ذکر کوي نو امید دی چې انشاءالله تعالی الله تعالی به بند کړي همدغسې ده قدرمنو په کومو لاس چې مونږ الله ته اوچتو په کومو لاسو باندې چې مونږ د الله نه غواړو نو بیا ولې په هغه لاسو ګناه کوو دغه لاس په مونږ له څه برکت راکړي څه به الله قبول کړي چې کم لاس باندې مونږ ګناه کوو الله ته مو اوچت کړي دي دغه لاسو باندې چې مونږ قرآن پاک پاڼې اړوو قرآن پاک رالو بیا پې ولې ګناه کوو نو ملامتیا پسې ملامتیا ده خو مونږ دې خبرو ته سوچ نه کو او الله دې وکړي چې په دې خبرو مونږ سوچ وکړو د حق سچ دین پله راشو دا نه چې مونږ مطلب د غیر دینه یو خو مینه هم نشته جي پکار ده چې د حق سچ قرآن پاک سره الله او رسول سره مینه پیدا کو ډیره مننه خوشحاله وباس تاسو هره خبره د بل نه اخیستی چې ته لاس الله ته داسې اوچت کې چې الله ما وبخې او زما مور پلار وبخې نو الله وایي په کومو لاسو چې اوس دا بد عمل وکړه دا دې راته راوچت کړي دي یا الله ما الله انګلینډ ته بوځې انګلینډ یورپ ته مې بوځې ځکه چې هر سړی وایي چې هر زه بهر لاړو نو الله دغه سوالونه هم قبلوي یا الله ما حج له بوځې ما عمرې له بوځې یا الله ما له دا راکړي یا الله ما ته بخښنه وکړي زما مور پلار ته نو الله وایي په کومو لاسو په دغه دا اوس چې دی په دې ګناه ککړ کړل نو ستا دا خبره مې ډېره زیاته خوښه شوه چې کوم لاس باندې موږ دا کوو هغه موږ په کوم شرم باندې چې کوم دی نو په کومه خوله باندې هغه موږ الله ته پورته کوو ډېره مهرباني شکر دا د دین خبرې دي ادا ختمیږي نه خوند هم کوي او د یو بل نه خواږه راځي نو انشاءالله کوم کوه او ژوند وپاو کړه نو ستاسو سره بیا یو ملاقات کوو خوشحاله اوسئ جي آباد اوسئ اور حدیث کا مفہوم ہے کہ بیٹی فاطمہ صبر کر لے اے بیٹی فاطمہ صبر کر لے میں بھی صبر کروں گا ہم ابا اور بیٹی صبر کریں گے ہمارے صبر کی برکت سے اللہ میرے گنہگار امتیوں کو معاف کر دے گا اللہ معاف کر دے گا محمد مصطفیٰ سب سے آخری نبی احمد مجتبیٰ سب سے آخری نبی